بسم الله الرحمن الرحیم. مینوالو کتونکو السلام علیکم. د ادبي پیج نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا تاسو سره مخاطب دی په دغه تمه چې روغ به یې جوړ به یې خوشحاله به یې او د ژوند نه به خوند او مزې اخلی. راغلي یو د چارسدي سیمې یو زلمی لیکونکی څوک چې ډېر یو ژور فکر او پښتون فطرت د ادب د دنیا یو ځلنده او پیژندلی شخصیت دی. نو د ادبي ګلونو په دې مرکه کې راسره ناستې کوي پروفیسر شکورجان صاحب. نو ډېر وخت مو نه اخلم راځي چې شکورجان صاحب ته پروګرام کې هرکلی ووایو. شکورجان صاحب پروګرام کې درته هرکلی ووایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه ستاسو مهرباني چې تاسو د دونه لرې ځای نه راغلی او موږ له مو وخت راکړو. نو زه تاسو ته چې کوم دی نو په دې ځای کې خوش آمدید وایم. ډېره مننه ستاسو هم کو پروفیسر شکورجان صاحب چې پروګرام کې م راسره ناستې وکړو. نو ډېره مننه. پروګرام کې به درنه کلامونه هم اورو، ادبي پوښتنې به درنه هم کوو، خو له خپلې ژبې نه په خپل ادبي سفر باندې مو لږه رڼا واچوله. نو ډېره به ښه. بلکل جی، زه د 2003 لیکل کوم او په 2004 کې چې کوم دی نو ما اف سی کړې وه. 2003 زما لیک شروع شوی و. د هغې نه بعد چې کوم دی نو بیا زه اردو طرف ته رالم. ما لکه د ساینس سټوډنټ وم خو اردو طرف ته رالم او همدغه شان بس هغه شعر و شاعري هغه سفر دی هغه را روان دی. او اعظم صاحب سره مې ناسته کړې ده، ګران بابا سره مې ناسته کړې ده، مفلس دوراني صاحب زما استاد دی. په 13 چې کوم دی نو ردی الدین سیلاب صاحب دا زما استاد پاتې شوی دی. هغوی ټول د بخښنې دي، الله دې وبخي. او بس همدغه شان دا سفر دی، هغې له دیکې ورکوو او مخ په وړاندې ځو. ډېره ښه ده. پروفیسر شکورجان صاحب پروګرام کې ورسره خپل یو کلام شریک کړي. نو ډېره به ښه. بلکل جی، نوی کلام دی. مطلب ده چې خیال کې مې راشي او د زړه نه مې بهر راوځي. خیال کې مې راشي او د زړه نه مې بهر راوځي. ما نه اکثر ګورې په خوله باندې ځیګر راوځي. خیال کې مې راشي او د زړه نه مې بهر راوځي. ما نه اکثر ګورې په خوله باندې ځیګر راوځي. مخ یې د زلفو په اوریځو کې پټ کړي وي خو مخ یې د زلفو په اوریځو کې پټ کړي وي خو چې باد پې ولګي نو سم لکه د انور راوځي. مخ یې د زلفو په اوریځو کې پټ کړي وي خو چې باد پې ولګي نو سم لکه د انور راوځي. او زه د فرهاد غوندې شیرین خپلول غواړم. زه د فرهاد غوندې شیرین خپلول غواړم. تیشه په لاس ګرځم په غر پسې بل غر راوځي. مهرباني جی، زه د فرهاد غوندې شیرین خپلول غواړم. تیشه په لاس ګرځم په غر پسې بل غر راوځي. او شعر دی: تاله چې درشم او ته راله راونځې نو تاله چې درشم او ته راله راونځې نو ستا په ځای ما پسې دا ستا د کوڅې ور راوځي. مهرباني جي، تاله چې درشم او ته راله راونځې نو ستا په ځای ما پسې دا ستا د کوڅې ور راوځي. چې نیت یې سپین وي او دې خاورې سره مینه لري. چې نیت یې سپین وي او دې خاورې سره مینه لري. ایرې په لاسو کې راواخلي ترې نظر راوځي. چې نیت یې سپین وي او دې خاورې سره مینه لري. ایرې په لاسو کې راواخلي ترې نظر راوځي. او که یې جامې ټولې شلیدلې وي بیا هم شکوره. که یې جامې ټولې شلیدلې وي بیا هم شکوره. د داسې خلکو سره خدای ګو چې لښکر راوځي. ډېره مننه کو یقینا ډېر خوندور کلام و خوند به مو ترې اخیستی. شکورجان صاحب د ژوند نه څومره مطمئن یې؟ ماشاءالله ډېر زیات. او د الله ډېر لوی رحم دی، ډېر لوی احسان دی. او په ډېر کم عمرۍ کې چې کوم دی نو الله تعالی جاب را کړی دی. او خوشحالي ده د الله تعالی نه، ډېر زیات خوشحاله یم او مطمئن یم د خپلې زندګۍ نه. ډېر زیات چې کوم دی نو ژوند نه مطمئن یم. ډېر زیات خوشحالي. ډېره ښه ده. شکورجان صاحب اوسني شاعرانو نه څه ګیله لرئ؟ یاره جي، ګیله خو ترې نه لرو ځکه چې شاعر وي حساس، چې کوم حساس طبیعت لري نو هغه شاعر وي. خو ځینې فیسبوکي شاعران دي چې هغه په فیسبوک باندې مخې ته راځي نو هغه نه د بحر نه خبر دی، نه د وزن نه خبر دی، نه د چپې نه خبر دی. او هغه چې کوم دی نو شعرونه مخې ته راولي. دې دپاره
به طور خاص زه دا وایم چې یو انسان یو کس یو شاعر غزل ولیکو نو هغه اول په خپله د دې چې کوم د تنقید نګار دی تا غزل ولیکو نو ته مخې ته کېده دې کې داسې الفاظ راځي لفظونه راځي چې هغه ته مخکې رستو کې نو په هغې کې چې کوم دی یو ترنم یو موسیقیت یو آهنګ پیدا کېږي خو داسې دا ځینې نوې لیکوال دا فیسبوکي شاعران چې کوم دي دا د دې نه مبرا دي نو چې د دغې څیزونو خیال ساتي نو زه وایم بیا چې کوم دی نو ګیله ترې نه ده پکار. ډیره ښه ده شکور جان صاحب پروګرام کې به راسره خپل یو کلام بل هم شریک کړئ نو ډېر به خوشحال شو. او بل یو غزل وایم چې تور را باندې ولګي پیغور را نڅا وباسي تور را باندې ولګي پیغور را نڅا وباسي دواړه چې یو ځای شي نو په زور را نڅا وباسي او زه د محبت څلورو ټکو کې ژوندون کوم زه د محبت څلورو ټکو کې ژوندون کوم ټکي د نفرت دغه څلور را نڅا وباسي. مهرباني جي زه د محبت څلورو ټکو کې ژوندون کوم ټکي د نفرت دغه څلور را نڅا وباسي او شړنګ د بنګړو واوره مراویښ شمه خو هېڅ نه وي شړنګ د بنګړو واوره مراویښ شمه خو هېڅ نه وي شور باندې ژوندی شمه خو شور را نڅا وباسي او شعر دی چې زه له دغې یارې د سارا طرف ته لاړ شمه زه له دغې یارې د سارا طرف ته لاړ شمه ستا یادونه راشي او په کور را نڅا وباسي زه له دغې یارې د سارا طرف ته لاړ شمه ستا یادونه راشي او په کور را نڅا وباسي ځکه خو د مینې محبت نه باغي شوی یم ځکه خو د مینې محبت نه باغي شوی یم خور مې برخه نه غواړي خورور را نڅا وباسي. مهرباني جي ځکه خو د مینې محبت نه باغي شوی یم خور مې برخه نه غواړي خورور را نڅا وباسي او راشه شکور جانه د یار دې کمال ته وګوره راشه شکور جانه د یار دې کمال ته وګوره زخم را لرا کی پټکور را نڅا وباسي. ډیره مننه کوو شکور جان صاحب دغه خوندور کلامونه تاسو هم اورېده موږ هم اورېده نو امید دی چې خوند به مو ترې اخیستی تاسو ته دې پته وي چې ادبي ګلونه تاسو له داسې ګلونه راوړي چې نه خزان لري او نه پناه ځکه چې ادب له فاني څیز دی په دغه سلسله کې نن راغلي وو د چارسدي سیمې ته د پروفیسر شکور جان صاحب خواله نو شکور جان صاحب په پروګرام کې به درنه یو غزل غوښتنه بل هم کوو خو د هغې نه ډومبې د ژوند یو دوه حالتونه را سره پروګرام کې شریک کړي چې کوم کې تاسو ډېر خوشحاله شوي وي او کوم کې تاسو ډېر خفګان ته رسېدلي وي خفګان هم واغستی. یاره جي د خفګان او د خوشحالۍ خبره خو دا خو زه به درته یو شعر ووایم وي جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے نو په دې کې ټول څیزونه پراته دي خو دا کوم ادبي چې کوم ورته موږ قحط الرجال وایو که نه کوم چې دا ادبي خلک دي دوی موږ نه فنا کېږي که هغه اعظم صاحب و که ګران بابا و که هغه ردیالدین سیلاب و مفلس دراني صاحب د الله ژوندی ساتي نو په دغه کې ماته لږ خفګان میلاو شوی دی او خوشحالي هر وخت د الله نه چې کوم دی نو بس خوشحاله یو شکر وباسو چې الله تعالی راله روغ صحت را کړی دی او بس په هغې باندې چې کوم دی د الله تعالی نه ډېر زیات خوشحاله یو. ډېره ښه ده شکور صاحب خپل یو کلام به راسره بل هم شریک کړي نو ډېره به ښه د بل غزل یو څو شعرونه وایم چې لکه فرهاد غوندې چې غرونو سره سر ووهي لکه فرهاد غوندې چې غرونو سره سر ووهي توشي را توشي ستا غمونه مې ځیګر ووهي لکه فرهاد غوندې چې غرونو سره سر ووهي توشي را توشي ستا غمونه مې ځیګر ووهي د ورځې خدای ګو چې د خېټې غم کې رک ګرځمه د ورځې خدای ګو چې د خېټې غم کې رک ګرځمه یاد د جانان راته په نیمه شپه کې ور ووهي د ورځې خدای ګو چې د خېټې غم کې رک ګرځمه یاد د جانان راته په نیمه شپه کې ور ووهي او ستا پیغلتوب مې د ځوانۍ نه داسې منډه وښکه ستا پیغلتوب مې د ځوانۍ نه داسې منډه وښکه لکه ګلاب چې د خزان بادونه زر ووهي ستا پیغلتوب مې د ځوانۍ نه داسې منډه وښکه لکه ګلاب چې د خزان بادونه زر ووهي او هر خوا لوګې دې د بارودو او سور اور وریږي هر خوا لوګې دې د بارودو او سور اور وریږي څه به کونتره په هوا کې اوس وزر ووهي مهرباني جي هر خوا لوګې دې د بارودو او سور اور وریږي څه به کونتره په هوا کې اوس وزر ووهي او زما د زړه کور یې په یو خندا څه داسې لوټ کړو زما د زړه کور یې په یو خندا څه داسې لوټ کړو لکه د غر نه چې شکوره څوک نختر ووخي. ډېر اعلی شکور صاحب پروګرام اخیره کې مینوالو له څه پیغام ورکول غواړئ نو بلکل
بالکل جی زه خو دا پیغام ورکوم هر ځای کې چې مرکه کیږي او ملګري راغلي نو زه ورته دا وایم ځکه چې زه په دې اوس هم په اداره کې ناست یم په ګورنمنټ پوسټ ګریجویټ کالج اداره ده زه په اداره کې سبق ښیم زه استاد یم نو زه دا وایم چې دا غیر چاپېره کوم ماشومان ناست دي زه ټولو ته وایم چې مینه ویشل پکار دي سبق وایي دوی خو سبق نه راغلي دي چې دوی مور پلار څه دپاره رالیږلي دي چې دوی هغه وکړي او انشاءالله د مور پلار نوم هم روښانه کي او د ادارې نوم هم روښانه کي او د پاکستان نوم هم روښانه کي او کوم چې بهر زموږ مسافر ملګري دي نو هغوی دې الله تعالی خوشحاله ساتي او زموږ نیکې هیلې چې کوم دي نو هغوی سره دي او زه به دا ووایم چې الله تعالی دې زموږ په ملک باندې چې کوم دی نو رحم وکړي او خدای پاک دې پکې ټول عالم چې کوم دی نو خوشحاله او آباد ساتي امین خپل رور انضمام ما سره کیمرامین احتشام خان لور کې اجازت د لویلا پامان